हाय सूरत आपकी सुभान अल्लाह। हाय अल्लाह सूरत आपकी। अस्सलाम वालेकुम द गुंदलो मेखे संग शवे। वालेकुम सलाम खस्ता लका खशव चित्त जमा दिदन ले योजल बिया रागली। अगा लेला चरता था जा लरिशा नकुम द सर खबरी सोकम चिराशी नुम द आगे ये वीरे ला तपूस कई मुंग तो खड़ पहो गस्तर गसु गुरीना लेला गरीब खुद इश्क पजार की दास रागी रशवा चिन्ह वो तो जान कारी और न वो तो जहान कारी परिस्थिया हुए शुक्र दे खुदाया शुक्र दे चिदलेला पजम दरहम बतो इश्वी कनिए दगे पसीना की खुजरना काणे ओ काणे वे माता पतवा ची औरत बा पकर खबांदी सरिक दी आओ रावा चवाची शिलशियो प्रदे मेड़ दे अखबल ची आओ एक कुलिया तो डेढ़ घट गलत फहमी की ये लेला ता शर्मी न कई लेला चिचा शर्मी न कई आगे सर उसे बाहर लाड़ा लैला लैला मीने जुन मीने मस्ती मीनस पर ले दी हम आबाद पे दहर चा कुली सड़के दी टिक दी हुए लैला हम पमीना बांधे खुदा दुनिया आबाद अदा खुमारो स्तरगो पर जो विश्तले माँ स्ता गम खोड़ले माँ रानीज देशमा जबीने ते परमाणु बच्चिया सदा जरूरत जिसंदर के जमानो बचतो बोले तो कम बाबा न से चिनुम दे गस्तल गुनादा जालिमे तो तासर मीना कोमा मीना चेना गुड़ा गया दास सुख बदर कम करा चिन्नी एक बार तो बेतो रसोम बोले मास्टर प्लाव जलेस खुदे खबर चिदा तो कम कुछ हुए कि दुमरा प्लाना चाहिए जर्मनी चिंदखा तादमरू मालिस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वारसान ला ज्वंदिदी गलेशा द संतीस प्रिंसिपला वले दादा मिनेटे का इवाजे तास तेरस नोवल स्तागा ब्लारा रिश्तेदस माजबीने दाते चर्त हुए जालिमी स्ता पे इंतजार के खुद दास लेवनेस पे लेने गर्जिदम लका पसारा की ची बंद खरीदी लेटे राजा चिनन मुंग द्वारा खपल जाड़ी आदि न ताजकु जमादा जड़ था पसी तदिनुंग नमक तपुरते राजा ची खपल जाड़ी संदरे वायु दास जड़ी संदरे वायु ची जमादा जड़ टकूरशी ओ पर की बानो बन उर्शी
زما سترګو کې د اوښکې او په شونډو مې غزل دی. زه د مینې شاه جهان یم، زما زړه کې تاج محل دی. شهزاده ځکه خو زه تا ته ویمه که نه چې زما په سترګو کې لږ وګوره چې زه تا سره څومره مینه کوم. واقعي پلوشې چې ستا د سترګو په رنګینو نظارو کې عجیبه غوندې مسکا ده. همدغه مسکا خو زما د مینې نښه ده. زه تا څنګه پوهېږم چې زه تا سره څومره مینه کوم. نه پلوشې نه، زما د زړه په تخت باندې د بل چا باچایي ده. او خدای ته وګورئ، په زوره ځان په ما مه راتپه. نه شهزاده نه، تر څو پورې چې زه ژوندی یم د دنیا یو طاقت هم تا مانه نشي جدا کولی. ته زما یې او هم زما به یې.
دلته د غلو په شان زما کمرې ته څنګه راغلی یقین وکړه لیلا په ما یقین وکړه ستا په مینه کې خو زه در په در خاورې په سر ګرځم زما په سوچونو کې زما په فکرونو کې زما په خیالونو کې صرف ته لیلا صرف ته خو ما ستا په حق کله سوچ هم نه دی کړی داسې مو وایه لیلا داسې مو وایه کني زما زړه به پړکوچ وي وایي خلک وایي چې د یو زړګي نه بل زړګي ته لاره وي دا ټول دروغ دي بکواس دی ښځه په خپل ژوند کې صرف یو ځل مینه کوي او ما خپل زړه بل چاله ورکړی دی خو زه به ستا نه بغیر مړ شم لیلا مړ به شم نو مړ شه زما د باندې څه ډاکټر خو په زخمونو باندې پټۍ لګوي مرهم لګوي خو دا ته څنګه ډاکټر یې چې زما په زخمونو باندې مالګې دوړې لاړ شه او چېرته د خپل مزغو علاج دې وکړه که زما رور ته پته ولګېده نو هغه به تا ژوندی پرې نه دي پوه شوې ځه روک شه دلته نه په دې خبرو مې مه یاروه لیلا ولې چې ما ستا په مینه کې هر څه ته غاړه ایښې ده خو تا زما د مینې ډېره بېعزتي وکړه خو یوه خبره مې په کلاو غوږونو واوره که ته چېرې زما په ډولۍ کې کښېنناستې نو قسم مې د په خدای وي چې د بل چا په ډولۍ کې به م رانه کښېننې کښېننې خو ما خو کله ستا په هکله داسې سوچ هم نه دی کړی نو مړ شه که نه زما د باندې څه دا ټول دروغ دي بکواس دی ښځه په ژوند کې صرف یو ځل مینه کوي او ما خپل زړه بل چاله ورکړی دی سکندره زه خو تا سره ډېره مینه کوم خو دا راته ووایه چې ته ما سره څومره مینه کوې دا هم سلا د تپوس کولو خبره ده د زړګي سره زه تا سره دومره مینه کوم چې ته سوچ هم نشي کولی زړګیا سکندره یو هلک دی چې ما ډېره زیاته تنګوي ډېرې پریشانه کړې هر وخت راته د خپلې مینې اظهار کوي زه ته ډېره تنګ تر څو پورې چې زه ژوندی یم که نه ستا یو ویښته مانه څوک نشي ازارولی ښځه په ژوند کې صرف یو سړي سره مینه کوي او هغه سړی ته یې رښتیا I love you
یا الله توبه توبه خدایا توبه. ولا محبوب خان سپۍ څه توبې وباسي، څه چل شوی؟ ویم چې د دې نامې جامې خلکو ته وګورم او دې کارونو ته وګورم نو توبې به نو باسم. خدای دې ځان له غر کال وایه، چل څه شوی؟ ویم خانجي زه ویم چې دا ځمکه وشلېږي او زه پکې ورننوځم. ته وګوره هغه لیلا بیبي ته د سکندري سره د مینې سندرې ویلې. ویم په دې خپلو ګناهګارو سترګو مې ولیده. بیا دې سترګې پټې کا چې هېڅوک نه وینې. نن پس مې د سره ولیدې نو ژوندی به دې په چونه کې ښخه کړم. راځه جبارا چې بله خبره ونه کړې ته. ما خو ته ډېر عظیم انسان ګڼلې، خو ما ته څه پته وه چې غماز به هم زما توره زما په سټ راکاږي. جبارا ما ستا خور سره مینه کړې ده او مینه کول څه ګناه نه ده. بس 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 سکندره، د دې خبرې به مې دله ډېر ښه جواب درکړی وی. افسوس چې یو احسان دې را په سر دی، ځکه دې سر بخم. چغې موه جبارا، چغې موه. ته دم د دې خور سر ته دوا کوه. بس دا خو ده رښتیا حیات الله صاحب، د کله نه چې تاسو د چیف منسټر دا کرسۍ سنباله کړې دې خوا مړو چکر نه لګي. ولې موږ د نیر شو څه؟ جبار خانه ما سره ستا پوره احساس دی، بیا تا ته خو پته ده چې چیف منسټر څومره ذمواریانې وي، خو بیا هم ما خپل قیمتي وخت وښکو او ستا په خدمت کې حاضر شوم. مهرباني تاسو یقین وکئ، زه په خپله تاسو له درتلم. زما تاسو سره ډېر ضروري کار و. حکم کوه جبار خانه، زه ستا تابعدار یم. حیات الله صاحب تاسو ته خو پته ده چې لیلا زما ایک یوه نیازبینه خور ده. ما هغې له د پلار مینه م ورکړې ده او د مور مینه مې ورکړې. اوس زما د ارمان دی چې لیلا او زیشان. جبار خانه دا خو تا زما د زړه خبره وکړه، او بیا تا ته خو پته ده چې د ژوند او د مرګ هیڅ پته نه لګي. زه په خپله دا غواړم چې د لیلا او زیشان واده زر تر زر وشي. لالا دا پتا څه شو؟ لالا دا تازه نه څه جوړ کړي دي؟ بې غیرته بې حیا تا له شرم نه ګرځي چې د شرابو په نشه کې کور ته راغې و د خدای ظالمه ستا خوړو چا نه سترګې نه سوځي. بابا ټول دنیا شراب څښي، که ما وڅښل نو کوم داسې قیامت راغی؟ او بابا
دا خو ډېر زبردست شی دی اوې زه خو وایم چې یو دوه ګوټه پکې ته مسکه واخه واخه د کم بوټیو بخار چې ما په خپلو وینو کړیو نن هغې د بې غیرتۍ ګلونه اوس پړدل یا الله زما د کور دیوالونه د غم په لږو تک تور شو لارې کوڅې راته د ازغو ډکې شوې د ژوند امیدونه مې په خړو ګردونو کې روک شو دا ته څنګه خبرې کې فیروزه مایوسی ګناه ده دنیا په امید قایمه ده د صبر نه کار واخله الله تعالی ډېر بې نیازه بادشاه دی کله خو به زمونږ هم واوري کاکا جي که ستاسو د شهزاده ژوند پکاري نو د لیلا رشته وغواړئ بچې هغه د خانانو خلکو لور خور ده هغوی به خپله لور خور موږ له څنګه راکوي او بیا شهزاده بیکاره بېروزګاره دی هغوی لیوني دي چې خپله لور خور خر کوي چې سبا یې ټول عمر په لرزان وي خان جي سلام علیکم وعلیکم سلام څوک خانه زه یا لګه مزاره جی خان جی د ماشومې رزل 1500 ورګی حاجی نه خان جي زه فقیره نه یم زه خیر غوښتوله نه یم راغلی نو بیا څه راغلی خان جي ستاسو غوندې د غټو خلکو په مخ کې مې د زړه خبره په خوله نه راځي وایه بچو وایه خان جي زه د خپل ورور شهزاده دپاره ستاسو د خور لیلا رشتې غوښتوله راغلیم زمونږ د شان او شوکت روب دبدبه دولت او شهرت ته وګوره او ستا د جرت ته وګوره او بیا دا خبرې ماشومان نه مشران کوي څوک خان جي زموږ ټول مشران تاسو نه یریږي واوره جینه کم خلک چې د اوچتو اوچتو محلونو خوبونه ویني د هغې په قسمت کې جونګړ هم نه وي هسې مازغه مې مه خرابوه زر وګشه ځه انکار مه کوئ خان جي کنه زما د لالا زړه به پړه کوچوي مړ به شي زما لالا مړ به شي زما لالا خدای دې تاسو ټول مړه کړي زما در باندې څه زما د چیترې برابر خلک دي ستاسو هم د خندا شو بسه هغه خان جي زما لالا به مړ شي خان جي زما لالا به مړ شي خان جي زما لالا به مړ شي کینه کني ته جاړې سره څه چل دی الخو وای کنه لالا دنیا کې غریبانان دې له پیدا شوي دي چې خانان دې د هغوی غریبۍ پوره خندا کوي ولې ونې داسې مه وایه دا خو د خدای تعالی د دنیا نظام دی او هغه په خپلو کارونو ډېر ښه پوهېږي او بیا غریب ته خدای تعالی دومره غټه سینه ورکړې ده چې د لوی لوی طوفانونو په کېړو پته نه لګي د څه له جاړې لیونۍ دا خانان په خپل دولت دومره غاویره وي چې غریبانان به د خپلو خپو چې ترې نه ښکاري رشته خو د لرې خبره ده زه خو ویم لالا لیلا هېره که لیلا ولې ونې څنګه یې هېره کړم د لیلا په مینه کې خو زه سم لیونی سپېلنی ګرځمه ټول ژوند یې راله په دار کړی دی که لیلا چرې ما ته میلاو نه شوه نو زه خو به مړ شمه
زما پسه په پیمانو باندې دې اور لګي چې نه ته په میخانو باندې دې اور لګي په عاشقۍ کې هم ګیلې وي هم جنګونه یې جانانا او ته ولې پریشانه یې جانانا او زه قربان شمه د تانا تررم پرېږده شو ده اورئ زه خو د وسوسو په جال کې داسې راګیرم چې د ځان نه مرورم او د دې ټول جهان نه مرورم زه خو وایم شهزاده په دې سکندر سترګې ورپټې کا چې میدان درته صفا شي چټي ځان له سرونه مخ وګوئ یارانو لیلا به خیر دی 2 ورځې وجاړي او بیا به که خیر ستا شي ته فکر ولې کې د خیره سره او که نه هلو سکندریا د لیلا نه واوړه څو خبرې کې زه چې هر څوک یمه خو دومره په کلاه غوږونو واوره چې لیلا زما مینه ده زما ژوند دی واورئ د لیلا په مینه کې د سر خطرم کېدی شي ځان پوه کا د لیلا په مینه کې خو در سره سر ماتولو له هم تیار یم ځکه چې ما خپل سر په تلي کې ایښی دی واوره بچې دا د ټلیفون خبرې نه دي چې مخامخ شو که نه نو په میدان به پته لګي د میدان نه تښتېدو والا خو زم نه یم سکندریه زه ته خوښوه او راتلل زما کار دی زه بچو چې ستا ډېر شوق کېږي که نه نو یا بسم الله یو پکې تم صحیح مړه بیا انتظار کوه درغلم یقین وکړه سکندره چې ستا نه بغیر زما ژوند نیمګړی دی او یو دی چې په ما د ډو پروا نشته ولې نشته لیونۍ و د اوسې تا ماله د مینې لاس راکړی دی د مینې لاس او څوک چې یو ځل چاله د مینې لاس ورکي که نه نو هغه صرف یو مرګی بیلولی شي مرګی هغه خو ټیک ده خو زه تا څنګه پوهېږم چې زما رور زما کویدن بل چا سره وکړه تر څو پورې چې زه ژوندی یم که نه نو هېڅوک هم تا مانه د بل په ډولۍ کې نشي اچولی سکندریه عاشق دړی دا ته دومره نامتو ځوانې چې په لارو کوڅو کې م خلک تنګې او په ټلیفونونو م خلک یری ان لله و ان الیه راجعون اتا چې کوم وجلی دي ا دې خدای وبخي یا الله تی وبخي خو یو خبره یاد ساته چې زما او ستا ترمنځ صرف د مینې جنگ دی د مینې هم د دغې مینې په سر خو به در سره نن جنګېږم ولې چې په دې دنیا کې ړومبی مرګ هم د ښځې په سر شوی و او ما هم نن کفن په سر تړلی دی او دا پسې راغلی یم
बस दा गज او دا मैदान तो सिर्फ दी जिनेला गुती ओसा कसम में दे पखुदे किस्मा पलेला सोशु मद खानदान यो कसबदी उलमा चंद्रा बलिला ब्रेक दबा डॉक्टर साहब हमारी इमरजेंसी डॉक्टर आवाज उठे डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब आवाज उठे डॉक्टर साहब डॉक्टर से चल दे से शोर दे जोड़ करे दे डॉक्टर कसमा पलेला सोसु
که زما په لیلا څه وشو نو قسم مې دې په خدای دې هسپتال ته به اور ورته کما اوس الله ساته خیر بشي کمپاوډر جی ډاکټر صاحب زر کوی سټریچر راوړی شابه 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 زر کوی زه زر کوی زه زر کوی اپریشن تیټر ته رسوي شابه دادیو که شابه شابه ډاکټر صاحب جی د لیلا څه پوزیشن دی د لیلا حالت د خطرې نه بار دی خدای خیر کړو که خیر شوی نه وای ډاکټره نو دا چشمې مې درله ماتولې زوره کېږه اوس دې طبیعت څنګه دی خیم شکر دی چې ته خدای بچ کې ګنې زما هم د زړه دنیا ورانه وه داسې نه داسې مسکۍ شه لیلا لکه د سهار په پرخه چې ګل مسکۍ کېږي ها ورځم ستا د سر یو تور چیلی مې منلی و چې هغه صدقه ورکم لالا ومکه وشو د څه نه چې زه یېرېدم ما ته سل ځله پوهه کړې وې چې ته به دې سکندر سره نه ملاوېږي نه ملاوېږي خو تا زما یوه هم نه منله دا سکندر خو به دله ژوندی نه پرېږدم خو لالا په ما باندې ګولۍ سکندر نه شهزاده چلولې ده شهزاده څوک یې تاسو او د یو پښتون کور ته دننه د راتلو جرأت هم څنګه وکړو چپ تا پښتون که ته پښتون وې نو تا به یو پښتون ځای راوړی وې چې په نر خو یې ډز کړی وې په نر څه شو هغه نر زوی دی زما زوی چې هر چېرته دی خو تاسو دلته نه لاړ شئ ورک شئ زم کاکا زم خو زم بالا چې تاسو له دې دنیا نه رخصت کم
दा बरोबर आहे कुलाव दे बाबा बा
خود زمری په شان ژوند تیر کړی دی خو ستا مینې مانه بوسیل جوړ کو قسم په خدای دا تښتېدل را تښتېدل مانه نه کېږي او نه مانه شوي دي خو په مینه او په جنګ کې هر څه جایز وي نو بیا زما م واوره مینه بم کوم او جنگ بم کوم ولې چې سر بې د خدایه چاته ټیټ به نه کم هو کې زما د ننګ بیړی مزه کا د ګیدړ 100 کاله ژوندون به څه کم دا زمري ژوند یو ګړی مزه کا خو لیلا جباریا دا زما د بېګناه مور پلار او د خور په وینو کې لاسونه سره کړي دي او نن به زه تا نه داسې بدل اخلم داسې بدل چې ستا نوسیکړ وسیم چې کله زما نوم اوري نو په خوب کې به د یرې نه چغې وایي چپ شه ماړه د جبار خان مرګ پسې چې څوک راغلی دی که نه هغوی بیا ژوندي واپس نه دي تلي خلک خبرې نه کوي ډزېږي لکه زما په شان زما نیکه دې خدای وبخي واورئ ما ته ووایئ چې زما لیلا چېرته ده ګنې قسم مې دې په خدای چې دواړه ولم تاسو عجیبه خلک یې تورې د لالا وهي او نوڼې د عبدالله ښځه زما ده او جګړې پې تاسو کوئ ځئ ځان له سر مه خوږوئ خپل کار کوئ زما نیکه دې خدای وبخي هغه به ویل چې چېرته دې بې غیرته سړی لیدو نو بس